خوست کې د شاه زاید پوهنتون د شریعت او کمپیوټر ساينس تعلیم او تربیه پوهنځیو څخه نږدې 280 محصلانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د یادو پوهنځیو مسؤلینو وویل چې د فارغو محصلانو لپاره د نظري زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو زمینه هم برابره کړي او د مسلکي استادانو پر مټ یې 4 کاله وروزل. نن الحمدلله موږ د شرایطو پوهنځي شپږ نوي محصلین فارغ شول چې دا د موږ د شرایطو پوهنځي شپږمه دوره وه چې دا فارغ شول. نو الحمدلله استادانو ښه کوششونه سره کړي دي او دوی هم ښه په لوړه درجه او ښه با استعداده فارغ شول. الله نه ښه توفیق ورته وړو. فارغو محصلانو وویل دوی د ډیرو ستونزو او سختیو په ګاللو سره 4 کلنه دوره بشپړه او د هیلو یوه لویه برخه یې پوره شوه. دوی زیاته کړه چې د زده کړو پر مهال د نظري زده کړو خوښ وو خو د عملي زده کړو برخه یې پیکه وبلله. الحمدلله د استادانو نه د پوهنځي نه د ټولو نه ډېر خوشحاله یو. استادان په دې برخه کې له موږ سره ډېر مرستې وکړو، موږ سره ډېر زیات کوشش یې وکړو. زموږ بعضې ضرورت دي، بعضې مشکلات زموږ دي. اول خو دا چې زموږ کاري فرصت کوم عملي زده کړې چې دي دا موږ سږ کال ونه کړي. یو تورزه بل تورزه لیکن موږ ته چې کوم ضرورت و لکه مثلا په سرنوالۍ کې زموږ یا حقوقي کلینیک چې کوم دی دا موږ ته عملي کار چاند دی کړی. صرف 2 ورځې هلته لاړو هغه بېرته هر څه ختم شو. د ویلو ده چې سږ کال له دې وړاندې د دغه پوهنتون د ژورنالیزم، اقتصاد او وترنرۍ پوهنځیو څخه سلګونه محصلانو د فراغت سندونه ترلاسه کړي وو.